کښېنه کښېنه کښېنه. ولې داسې خوابد یاست؟ خیر دی؟ ولې داسې خوابد یاست وروره؟ ولې مو دا پر تندي باندې 16 ګونجې سره وډلې دي؟ لږ په ورین تندي راته وګورئ. زه منم، دا خبره در سره منمه چې ما په خپله علاقه کې په دا خپل دور کې هیڅ کار نه دی کړی. دا خبره در سره منمه چې ما ډېر کولونه در سره کړي وو چې مال زه به نلکې درله راولم، روډونه به پخوم، خو نلکې دی څه شي؟ نلکې دی څه شي؟ تاسې دا واره ما ته ووټ راکئ، زه به تاسو له کور په کور علاقه په علاقه د شلومبو نلکې درله راولم. او په یاد لرئ سړک د څه شي؟ څه شي دی سړک؟ سړک زه در پخوم، زه یې درله راولم. یو شاعر وایي ما او تا د خدای لري سړک به جوړ سي سرکاري، سړک به سرکاري جوړ سي. سړک خو پرېږدي، پر سړک به سرې غالۍ درته هوارې کړم ستاسې تر کوره پورې. کښېنه کښېنه نارې مه وه. سرې غالۍ والا دا وار دې نو په نصیب ولکه ووټ سو، دا وار ګوټ دی. درګرځه وایه وروره. زما وروره خبرې کوه، خبرې دا ته څه کوي؟ بوټ دې راوایست. دا نه دی دا چمچرک، د دې د خدای دواړې خطا کې دا زموږ ناظم و. وروره ناظمان خو هغه وخت په علاقې ته ترقي ورکړه، کمبې یې ولګولې، نلکې یې ولګولې، کارونه یې وکړه. په تېر بارانو په سیلاب کې وروره امدادي تلتکان راغله، تلتکان یې وخوړل، د دې کور خراب شي. څه ووایه تلتکان یې وخوړل؟ تلتکان لالا نیالیان و بالشتان یې وخوړل، خیمې او ټکټران یې وخوړل. خدای خبر چې زه څنګه ځینې پاتې شوم، چې زه هم خوړلی وم. کښېنه کراره، ما کله کرګې خوړلې یاره؟ ستا د لاسه زه څونه ذلیله شولم. ښه خدای دې نور له ذلیله کړه. ما د ده عمل ته نه وه کتل، د ده د لاسه زه دونه خوار شولم، جالي وټونه مې واچول، تربرو سره په جنګ شولم، د وروڼو سره په جنګ شولم. دا ویښتان مې و دی ببر خاص لکه د ایوب کوسو ده، ولاړه د دارې پاڼو په موټانو کې راځه یوړه الله صاحب. نو ښه دې غالیو کمبلې به ځینې جوړې کړي یاره. ښه خیر وروره ته خوابدی کېږم، دا واره لاله ما سره مرسته وکړه، زه دې په خپلو پیسو جرمني ته بیام هغه ښایسته د ویښتانو ویګ درخم. دا کول کښېنه، دا د ایش په ویښتانو په تا څه جوړه ده ورته وایه؟ نه مسه پکېږي نه مونځ. خیر امان الله جان ورته وه تاسې کوئ، ستاسې مې یو څو شپې دي. که ما پته د بیزو بازۍ نه وکړلې لکه د سرکس بیزوګۍ، نو بیا ما نوم راته کوه. څه دې وویل؟ په ما د بیزو بازۍ کوې؟ خود پتا د بیزو بازۍ یا وی توبه خوله مې قطع وته، وایم زه د بیزو بازۍ درته کومه، ته ما جا ډولکی راته وه. بس زه ګر سره دا سرکس نه دی چړیاګر، دا ستی د کور په مخ کې درته لګوم. وانه می چړیاګر جوړ که، مرغان کې راوله، حیوانان کې راوله، خو بیزو به نه راولې. ولې؟ نو ته څه لپاره یې؟ او دا خبر دې صحیح ده که چیرې کله کله زه ستړی کېدم بیا خو به په پنجره کې یو ساعت دپاره ته راسره کښېنې. نایب یم کښېنه، په دې خبرې به نه سره خطابه سو. ولکه یو ووټ لا ستا په پیټۍ کې ولوېدی تر هغو چې زما د علاقې فنډ چې تا خوړلی دی هغه بېرته ګار نه کې. چیرې دی فنډ یاره؟ فنډ خو فنډانو وخوړی یاره، موږ خو په خپل تنخوا پورې حیران وو. نو څه دپاره بیا جګ جګ ورځې؟ څه یې کوې ناظمي؟ ورسه ټیکهداري وکړه. یاره ټیکهداري خو به مې کړې وه، خو دا داسې اسانه کیسه ده. و ټیکهدار ته کارونه ورکړه، بس وروره بیا یو څه کمیشن ځینې واخله، بس دی خپل کمیشن درکوي. مطلب دغه هی زار دې سره ده یارانو. ولکه دې یو ووټ راسه وخوړی، دا وار ووټ هغه ناظم ته ورکوم چې خپل په علاقه کې کار کړی، د خلکو خدمت یې کړی، فنډ یې هلته ګار کړی. دا وار خو تا ته ولکه کور والا له ووټ درکړي. کښېنه کرار، دا له ته پر غوږ کښېږده، دا یو ووټ دی هغه هم راسه ولاړی، کور دې خراب.